نو سوچ او فکر نکې یا ایها الذین آمنو دا اوس و امور بیانی و داسې کارونه چې خیرات کې نو هغې ته به ډېر سوچ کې پر لومبی امر چې د الله په نوم څه ورکې نو ښه څیز ورکوه ښه دا نه چې سیوایي نو هغه به د جوماتي که نه او زنانه چې دی نو هغې دا خیرات والا یا جوماتونو نه چې کم چڼي راځي او هغې ډوډۍ غواړي نو دی وله ککوړې پوښ کړي ککوړې هلکه ککوړې ولې پخې ځان له غټه ډوډۍ پخې او هغه له ککوړې پخې دا خو تا پکې فرق وکړه که نه دا تا هغه له ورکې که الله لی ورکې نو چې الله لی ورکې نو چې کومه ډوډۍ غټه وي نو هغه ورکه چې ډوډۍ یې پخې کړې کومه پکې غټه وي نو هغه د الله په نوم ورکه نو الله وي زه به ومنم چې ته په ما باندې د ځان نوم زیات مینې نو ځان له غټه او هغه له ککوړې پوښ کړي دا ککوړې وله ورکې که نه او ځان له یو شان پخ کړی او هغه له چې اچي نو داسې هسې معمولي غونته شوروی کړي یا پکې واچوي زه دي په پټو سکي که نه نبی علیہ السلام خو ویلو چې شوروا کې نو ستا پې څه لګي خو لګي اوبه پکې سیوا که که نه او یو پوټیت به پکې واچوه نو چې خیراتي دنه غواړي څوک هغه له ورکه که نه خپل چمګاوڼ کې ورکه نو ولې به الله ومني چې ته په ما مینې یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو انفقوا خرج کې من طیبات ما کسبتم د پاک واغه سیدونو نه چې تاسو ګټلي په تجارت کې یا په نوکرۍ کې یا په بله طریقه چې تا په خپلو لاسو ګټلي ومما او داغنا اخرجنا لکم چې مونږ یې راوباسو تاسو لا من الارض د ځمکې نه فصل پای کې وشر دی وشر چې کم پټي باندې باران کېږي تی نو بکې هغې کې لسمه او چې کم باندې تاوان کې نو ګوره دین دلتم بیا نرمي کې پای کې شلمه دا د الله په نوم به ورکې غریب لا تر دې پورې چې امام صاحب وی چې په ګیاګانو کې به هم ورکې گیا چې د کرلی شوتل خید وغیرہ هغې کې به مشر ورکې بلکې تر دې پورې چې ستا په ونه کې مچو ګبینه چولرې تورو مچو او ګبین دی چې ځان له حاصل کو نو هغې ګبین کې به هم د الله په نوم باندې وشر ورکې ځکه چې دا خو الله کړی دی دا ونه که نه او مچۍ چې د کوم ځای نه ګبین جوړي هغه بوټي خو الله پیدا کړي دي نو په دای کې وشر شته او دومره ده چې غنمو کې وشر ورکې نو په بوسو کې نشته او چې په وګو کې وشر ورکو نو په ټانټو کې بیا نشته خو چې کومه ګیا مستقل تا کرلی لکه شوتل خید دا خو ځان نه مستقل فصل لګنه نو هغې کې به باقاعده وشر ورکې دغه شان کمې ونې چې تا په پوره کرلی دي د پټو او هغه ریبې نو پای کې به بالکل د الله په نوم باندې وشر ورکې ولا تیمموا الخبیث او کس مه کوئ د بیکاره منه هغه مال تنفقونه چې تاسو یې خرج کوئ ولستم بیاخذیه او نه تاسو اغستونکي د دغې الا ان تغمدوا فی مگر دا که سترګې پټې کوئ په دغه هغه څیز چې هله مه ورکوه که تاله یې څوک درکړي نو تی نالې او دومره ده که ته ډېر محتاج یې نو بیا یې والې خو الله خو محتاج نه دی که نه ته به محتاج یې یو پیره کات راغلی و د غنمو نو یو سړي یو مالدار کس ته ووایي چې مال لږ غنم را که نه نو هغه ورته وایي چې راشه نو چې غنم یې وله ورکوله نو یا غنمو کې غنم لږ و او دا کاڼي او دا ګن بلا کونډې دا پکې ډېر و او هغه ورته وایي چې دا تا ماله څنګه غنم را کړو دا و تش کاڼي دي هغه ورته وایي چې کاڼي وینې او چې دا غنم پکې ځای په ځای پراتري دا نه وینې نو هغه وي مخکې یو سړي خیرات کړو نو بعضې خلک خیرات وکړي نو ګوره هغه دیګمار ته وي مالګه پکې ډېره که چې خلک یې خوړی نه شي که نه او کله وی غوړي پکې ډېر کا کله وی دا مرچ او مرچکي یله کا مه کوه که نه تا ته چا ویلي چې خیرات وکړه او چې کې نو بیا پکې دا څیزونه ولیکې ته د الله مخلوق سره دوکې سره کوې که نه دا خو ته په بل غرض بیا کوې نو هغه پکې چې تروجې پخ کړی وی نو هغې مې پاکوي هرنګه چې وي چې کرچ کې چې خلک یې لږې خوري نو بیا یو میلمه ناست و نو هغه چې منوړی اوچته کړه نو کرپ هغه به نو هغه کوربه ورته وی ولې وي شګې دي پکې نو هم ډېر هوښیار و نو هغه وی نه کله کله پکې روجې هم راشي هغه ول هم داسې جواب ورکړه که نه وي کله کله پکې روجې هم راشي لکه دا تا مړه روجې پخ کړي دي لاول خو خلک دا صفا کي که نه نو خلک خیرات هم کي
او بیا پای کې دنه دوکي کی ګوره مالګه پکې ډیره کا کله وی مالګه پکې کم کا مرچ مصالحه داس زونه پکې ډیر کا مکه وې داس خیرات بیا دې خیرات الله تعالی ضرورت نشتا کته کې ځان په تبا کې کدی اونکه الله دنه تپوس نه کی او کدا حرکت دیو کړو د دې سزا بدل درکې نو نه دي کې سړی داس خیرات کنا وعلموا یقین ساته پوشه ان الله چې بشک الله پاک غنیون بے پروا ده حمیدن ستایل شوه ده کتا خیراتن کو نور سیز د الله بڑای بیانی ستا په وجه د الله په خدای توپ کې سیوا والے ناراضي مړه غلط خیرات مکوا الشیطان یعدکم الفقر دویم امر اوس خیرات چې کې کنا نو شیطان بده پړ کې وسوسه اچي چې یارو ردات داسې په خلکو ویشي نو دا غټل ساندي دا سمره پګران خلک غټي نوړه بدلا نری نری کی نو ته وګوره خیر ادو کې او بیا غلی شي سړی یاره د جمعات کې نن د جمعې ورځ د خیر د یو شل روپے به ورکما نو بیا لک سات پس وی شل خډيري دی 15 به کما نو بیا وی یاره لس به کما نو چې سوره بیا وخت راځي ر چندې ویزا یاره بلی جمعې له ورکم دې کې ما سره دوره پیسې نشته کنه دا ولې دا لومبه دته ملک وي په دېړه باندې یو ملک دی یو شیطان نو چې نیک کار ته دیړو شنو دالته ملک وي پاسه داو کا نو فورن کوا او چې ته پکې لکون ته ساواله نو بیا شیطان را مخ کې شنه نه مړه مکه ودا ډېر ګران خبرې دي دا داسې دوره پاسانه نه ګټل کېږي الشیطان شیطان یعدکم الفقر یریتا سود فقیرنا چې تو فقیر شي ويأمرکم بالفحشاء او حکم کی تا استاد شومتیا فحشاء دلته په معنا د بخل والله والله پاک یعدکم وعده کی تا اسرا دلته یعد وعده نه ده او د شیطان یعد وعید نه ده یریتا والله والله پاک یعدکم تا اسرا وعده کی مغفرتن د بخنی منه د خپل طرفنا چې خیرات کین او زبرت بخنو کما وفضلا او د فضل چې ستا مال بکمی گنا زب نورم سیوا کما ولی وجه صدا والله والله پاک واسع فراخیرا استون کې ذات خو غله فراخی او تنگی داغه په اختیار کې دی والله یقبض و یبسط الله تنگی را ولی الله فراخیرا ولی علیم فود دار چا پزړ باندې هغه سره داغه د نیت مطابق معاملې کی یو تل حکمتا توے ما سره پیسې نشتا ځکه اکثر خلک غریب دي کنه پیسې وسره ني نو چې پیسې وسره ني نو تر دې خیرات نه وته صدقات نشي کوله نو الله فرمایي پیسې وسره نشته نو علم خو به سره یې کنه علم چاته خو کنه مړه معشوم تکې نه الف بیت سی وته خو او قرآن په ناظره درځي ناظره چاته خو او کنه ترجمه درځي ترجمه چاته خو او که بخاری شریف درځي بخاری وته خو بل حدیث کتاب د فقہ کتاب وته خو سو وصف بدرسي کنه یو تل حکمتا ورکی پوا ورکی حکمت من یشا چاته چوغواړي حکمت په غنو مانو ده مفسرین وګڼي معنی کړی دي همغه ته بس مطلبي یو سو اسانه معنی رالو یو تل حکمتا یو پدې معنی لري چې مخکې د انفاق باز شروع دي د خیرات نو حکمت پدې معنی لري چې الله پاک د صحیح خیرات چل خي من یشا چاته چوغواړي ځکه مخکې دوه قسم خیراتونه ذکر شو مقبول او غیر مقبول یا مقبول او مردود دو مثالونه د مقبول دو د غیر مقبول الله وی چې زما سو خوخي هغه ته زه د مقبول خیرات چلو خیمه نو داغه پیسې اسنځي او چې زما نه خوخ کنه نو هغه ته زه د غیر مقبول خیرات اپ هغه کې خپل پیسې ولګي نو پیسې ولګي خلق خپشي او الله رسول تم خپشي نو څه فائدہ وکړه نو الله ورکی د صحیح خیرات کولو چل هغه چاته چې د الله سوک خوخي او دا الله هغه سوک خوخي چې غي قران او سنت مطابق خیرات کی چې قران او سنت پکې نه فالو کی او پدې نه کی نو الله هغه خلکو ته د صحیح خیرات اډو چل لخي دا غي نه اصل لګي تاسو وینئ د معاشره کې اسه ته پیسې ولګي یو پدې معنا دویم یو تل حکمتا ورکی الله پوا د قران او د سنت من یشاء واغ چاته چې د الله خوښ شي الله پاک مال هر چاله ورکی
هغه خو فرعون له عمر کړو نمرود له عمر کړو اوسم بلا کافرانو له ور کړل مال دنیا هر چاله ورکی لیکن علم د قران او سنت او ایمان هر چاله نه ورکی دا چې د الله سو خوخي غیله ورکی ومن یؤت الحکمت هغه څوک چې ورکړي شو هغه ته په د قران او د سنت فقد اوتی خیرا کثیرا نو پس په تحقیق هغه ورکړي شو خیر ډیر خیر کثیر دیته وی مونږه هغه ته خیر کثیر وایو چې چاله مال دولت الله ډیر ورکی او چې چانه لوی عالم جوړ کی او قران او سنت ته کینه مونږ وایو دغه فقیر دی دغه محتاج شو او الله وی ما دل ډیر خیر ورکو خیر کثیر می دل ورکو او د دې دلان د علماء لیکي چې کوم عالم په قران او په سنت موړ نشو او دې دغه خرسي او خلکو ته پیچ کیږي او خلکو په مخ کې سره ک تکړی الک عالم خق پرېدا سوچته ساته چې کوم ځای غنا کې ناشته داسې یې نه ناشیا نوغه دنیا پرس داسې ناشتي داسې نه داسې راځي او دې عالمي د بسر داسې کړي سره ک تکړی حدیث کې راځي متکبر سره تکبر کول دا عین سنت ده چې کوم سړی تکبر کی هغه سره په تکبر ملاويږي دا سنت طریقه ده عاجزی با چا سره کې چې چا کې عاجزی نو زمونږ علماو کې اکثر داسي چې چته دنیا پر سړی ویني چته ایم پی ای منه یا مالدار سړی راشي یا غټ افسر نو بس دې داغه په مخ کې دا سره داسې کټکړي ولا خدای باندې تاسو سره دومره غټ علم دې کتاب او سنت ستا په مخ کې خو بدا خلک چړوم نه کی و تو زغه تغلی غلی کېږي خو د سوجه بکې کنه لالچ د وجه یا به نوکرې تغلی بچی لا یا سبل سو نو هغه الله تزا مسپارا چې هغه تعالی دا در کول شي چې دار چاله نور کی نو دغه سيزونه خو مړه غار چاله ورکی کافرانو له عمر کی نو طالب نه درکی نو د دې وجه د دې لاندې علماء لیکلي چې روایتو کې راځي چې کوم عالم د قران او سنت عالم دی او دیم بیا دنیا پرست پسخیږي او دا علم پاغه خرسي نو دی با کار څومره مالدار شي ولکه قیامت پرول چې قبر نه پاسي نو د پتندې با غټ غټ لیکلی شوی الفقیر پالپلا مسرا چې دا ډیر لوی بیکار فقیر دی د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت مړ شوی نو دا هغه شاته ورزولیو او دنیا له ترجیح ورکړی و خلک برده په تماشې الله دې موږ دین او ساتي نو علم د قران سنت چې د الله در کې په دې فخر کوي او د دنیا پرستو په مخ کې چې کم لوی کی په مال ته په دې باندې تکبر کوا وې تاسو رمړه مال له مال الله چې سره کړی دي نو هغه هر چاله نور کی والله یختص برحمته من یشاء د علماء بلا واقعات دي هم سره د ټیم مسله را ان شاء الله چې کمزې کې ضرورت راځي ال تبدتا او علماء واقعي بیان کوم چې مالدار او خپریدا چې غید له بادشاہ نوم پس کې ندي حساب کړي ښا خلیفہ منصور لوی بادشاہ او امام ابو حنیفه صاحب ته مینتونه کول چې تو ما سره چیف جسټس په خپل یادېږي زمونږ خلک په دلته یو بل وجني په دې وحده او هغه ته هغه مینتونه کول چې دا عہده والا وغنا غستا او په دې وجه جیل ته بوتله او چې ته زما حکم ولې نه منې او په جیل کې مړوم کو شهیدم کو لیکن هغه د بادشاہ هغه خبرونه نه منله هغه وی چې زستا په تنخوا باندې کار کوم ستا چیف جسټس شم او ته په ما باندې غلطي فتوی ورکې کنه زما څه کار دی نو کومه ده او داغه شاګرد بیا چیف جسټس امام ابو یوسف لیکن داغه تاریخ وګورا هارون رشید باچا پسترګو کې بسترګې ورکړې وې خبره به کوله په یو مقدمه کې بادشاہ غلام وی زجی دې کې گوایم امام ابو یوسف وتوی ته غلام د غلام گواہی نه قبلېږي نو وزیر وی ز گوايو کما وینا تم گواہی نشکولوي ته دروغجنې هغه ویولې ویتا زما په مخ کې یو پیر د هارون رشید باچا ته ویلو چې زستا باندېم نو کدا تا په دروغ ویلې نو د دروغ سړی گواہی خو زنه علامه او کتا په رشا ویلې نو تم غلامې کنه دیم غلام دې تم غلامې نو بادشاہ ناستو او بادشاہ تم دغه مقدمه پتاوا نو هارون رشید باچا وته وی چې که خپکیږي نه جی نو زپکه گوايو کما ما تم پترا نو هغه وته وی نه تم گواہی نشه کولې وی ولې وی ته پاسه کې بادشاہ ته مخامخ د سوکویل شي
هغه حیران شو چې ټولو په مخ کې ما ته فاسق وې وی ما دې څه فسق کړی وی ته جمع مون نه کوي نو هغه وی چې زه د عوامو کارونه کوم نو زه سمېږم نو هغه وته د عوامو کارونه په خپل ځای خو د جمع مون سو په خپل ځای لري چې کم سړی د جمع مون نه کی هغه فاسق دی او د فاسق گواہی په دین کې نه قبلېږي هغه بیا داسې عہده سنبال کړی وی ښا چې بادشاہ له به پسترګو کې سترګې ورکولې او خبره به وته کوله دغه هغه د عہده پروا نه ساتله بادشاہ به دغه احسان منو نو کوم عالم چې الله ته ځان وسپاري نو دا خلک دای په خپو کې ناشتي او چې کوم وته ځان دی ته وسپاري نو الله وی زدي سرایا دی به بیا موړ کی وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نالی مگر خاوندان دا کلو وما انفقتم من نفقه درم امر ګوره اول خو نظر مکوي منخته خو که ضرورت راغی او منخته کوي مو نو دا الله پنوم د بل چا پنوم نه نو خلق به وې د حسنین روجی نیوما او چا به وې د پلانکی بابا روجی نیوما روجی خدا الله دی د محمد علی السلام د پار روجی نشته نو چې داغه پنوم نیوي روجه خو د الله پنوم نیوي دا اوس چې مونږ نار تند تیرو دا چا لپاره دا الله لپاره د بل چا پنوم باندې منخت مکوي دا شرک دی منخت اسم خشینه دی حدیث کې راځي اتقوا النذور ځان د منختو نه ساته پدې خو الله د شوم سړی مال لګي د خیرات صدقات اسنه کی نو خوب کې به کله خامار راځي او کله پزمره چکونه لګي او کله ورپسې غټ سپیش وي انو دې اجازه چې را پاس نو ټوپونه وي نو بیا وی یره زبدا خیراتو کوم خو کدا منخته خو کدا و نشو ته مړه خیرات صدقات کوه ته بداز مزیدار خوبونه ویني د شوم سړی مال الله پدې لګي منخته ناروا نه را ثابت ده ولیکن غره نه را ځکه منخت ډېر ګران کار دی مونږه سر ته نه رسو خلک وی که زما پلان کې کار وشو نو زه به یو دیګرو دې پخوما انو چې پخې کې نو اول ته پخپل وخوري دغه پتا باندې حرام دي نه به خوري او چې کم مالدار خپلوان یاران دوستان دي پاغي به هم نه خوري دا و صرف پاغه چاخري چې پاغي زکات کیږي نو مونږ داغه احتیاط کو بعد وی جی خیر دې درې دړې نو مونږ نیمه دړې ځان لواچو الګا بل ته ځان له پوښ کنه تا د منخت دی خبر راوستا نو منخت ډیر ګران کار دی سړی نشي ادا کولې بیا اپ ذمہ پاتې شي نو خیرات ولې نه کوي چې منخت کوي وما انفقتم من نفقه اج تاسو خرج کوي سمال او نظرتم من نظر یا خیرات یا منخت کوي د سسیز منختا نو د الله په نومې کوي ځکه چې فإن الله يعلم پس بشک الله پويږي پتاغه چې تا د چا په نوم باندې وکړه وما للظالمین من انصار او نبی ظالمانو د پاره سو کیمدادی کتا د حسین رضی الله عنه پنو موکړه کتا د محمد علی السلام پنو موکړه کتا د بوتو یا د بل ولی پنو موکړه نو په کار بدران شي التا ځکه چې دا ظلم د شرک دی او ظالم لال ته پیغمبر مدد ورکی نه ولی او نه بل سوکا ان تبدو صدقات فنعما هی سلورم امرو یرجی خیرات کارکو مکنه په پټا بعض خلک دا مسله قران دا حل کړی را چې بس ځان ته ګوره ک پړ مضبوطه کارا کوا چې ریا دغه سيزونه درکینی کارا کوا او کنه پړ کمزورې چې یاره پړ کې دار دي چې خلک راته خوې دا 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 کنه نو بیا په پټا کوا او کنه یو ځای کې اته چاته دا خول غواړي چې دا پلان کې مالدار د خودي زکات نه ورکي او ته داغه په مخ کې چاله زکات په دې نیت ورکې چې دیم داسې په جوش کې راشي او زکات ورکې نو خبره ده او که یو ځای کې تا ته خطرې چې کزه 1 لاک زکات راو باسما نو ما پس بیا د شپې دا مسلمانان غلاګران راځي مسلمانان غلاګران خې اندوان او يهوديان عیسایان نه دغه دلته مسلمانان اوسې کنه مسلمانان غلاګران ډاکوان را پس بیا د شپې راځي پرې دی منا یا را پس بیا خاتون را لېږي چې کله پلان کې ځای ته دومره پیسې راونړې نو دا چل به وکما او مسلمانانو هغه عام جنت او اول وی زب جنت تزما او بل توی مال به دومره راکې پدې کې حیا پاغه کې نه چې دا د غټلې انسان نو تم غټ کنا صاحب الله دور اعتبار نشته درې ورکول تعالی باندې درکې خدا خلق کی چې ای کې حیا غیرت دا سيزونه ني او هغه وی دومره براکه او کرا دې نکړې نو بس بیا خپل حشر وینې ډېر خلک پکې شهیدانو مشو
او زمونږ عقیده داره چې مروح بټوله هغه بم ډیرو پکې سر پړلې چې کومه پردو خلکو نه پړلې او اوس بال ته تلی او ان شاء الله په دې روزه کې چې ای سره کوم عمل کینو اوس الله غدل تخینه کنه الله دې مونږه وساتي او چې اوس وخت کې کمداز خلق دې الله دې ته هدایت نصیب کړي الله دې صحیح مسلمانان جوړ کړي صحیح چې په الله مضبوطه عقیده جوړ شي چې الله پیدا کړی م الله براله راکی او اوس مسلمانان نه تنګي نو کتا ته دا خطرې نو بیا مفسرین لیکي چې په پټه خیر دې زکات ورکوا دغه خلک دې ته هم ګوري چې ور د دومره زکات او استخراج مطلب دار چې د سره پیسې ډېری دي کنه نو خیر دې بیا په پټه زکات ورکوا تیار کې چې څوک دې پیژنې نه ان تبدو الصدقات کتاسو پخکار کوي خیراتنا فنعمه نو خطری کده دغا خدی دغا وین تخفوها کتاسو پټوي دغا وتؤتوها الفقراء او ورکه وې دغا فقیرانو ته فهو خیر لكم نو دا ډیر خیستا زره پارا دام بهتره طریقه دا ويكفر عنكم فائدہ د خیرات لربکی الله استاسو نا سیئاتکم دنیائی تکلیفون استاسو الصدقه رد البلاء حدیث کې راځي خیرات سره مصیبتونه دفع کیږي او دغه شان حدیث کې راځي چې غصه د الله خیرات چره د الله غصه دفع کی د الله غصه والله پاک بما تعملون خبیر پاک سے چې تاسو کوي خبردار ده پنځم امر د صحابه او پزنی يهوديان او نورو کافرانو پیسې وکړه وته وی ک ایمان نوړې نو دا قرض د معافکو الله آیات راولېږي چې نه دومره پزان سخت امت راوي لیس علیک هداهم نشته پتا باندې ذمہواری دي تر هدایت ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کی چاته چوغاړي وما تنفقوا من خير هغه چې خرج کوي سخمال فلانفسکم نو د پاره د فائدې استاسو ده وما تنفقون او مخرج کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټول د رضا د الله وما تنفقوا من خير هغه چې تاسو خرج کوي سمال يوفى اليكم پورا بدل کړی شي تاسو وانتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم او زیاتی نکیږي للفقراء الذين شپغم امر چاله ورکم خیرات چاله د پارا خیراتون استاسو د پارا د فقیران والذین کسانو دی احسروا فی سبیل الله چې بن کړي شوی دی د الله پلار کې د الله د دین د پاره ځانونه بن کړي دي علم حاصلی یا جهادونه کې د کافرانو خلاف یا حج لتلره لا یستطيعون ضربا طاقت نه لري د ګرځېدو فلر دی پزمکه کې چې ځان لا مهنت مزدوری وکي طالب علم دی هغه علم حاصلین او مزدوری نشي کوله نو هغه ورکه کنه مجاهد دی هغه جنگي کافرانو سره نو مزدوره ته سامنے دی نو هغه ورکا اجي سه بجلتلره التوس ر پیسې ختم شي نو کلی کې مالدار هم دینو دل ورکا يحسبهم الجاهل گمان کی خیال کی پاغي باندې ناپو خلق جاهل ندل تمرات جاهل نا هغه به علم به تعلیمه بلکې هغه جاهل چې هغه ته پته نه چې هغه ځکه چې طالبان مخ چې کوم کرا خو زبردست خلقو هغه کبډوړه خړلا کنا او جامع به مزیدار چولې وي پټکی به مزیدار والی او سپینو جامو کې وو نو مالدار ته چې بچاوي دې سره مدد کوي یا خو سپینرو بره اب وې کنه دې ډېر مالدار ره حالان کې غي د صفای خیال وساتو او چانه به سوال نکو نو داس وسم بلا خلق شته زمونږ په دې محلو کې داس خلق شته چې غي نار تیره کې هو چاته وی نه او ظاهری شکل صورت مغیدا سے جوړ کړي چې غي خودداري دا نخوخي چې مال خلق زکات او خیرات راکې بل وس کی دا خوددار خلق هر ټیم کې شتا نو که زه ته تعریف نکو نو قران تعریفو کې دا کافی ده يحسبهم الجاهل ګمان کی پاغینا خبر خلق اغنیاء د مالدار چې دا مالدار دي من التعفف د وجد سوال نکولنا اغي سوال کینا نو خلق پی مخواغه چاله ورکو چې سوالو کی مونږه خود سوال ته پته مو یو کنه الله وی هغه سوال کینا نو چې نکی نو ته ولا په مینات زاره ورکه نو ته زبې څنګه پیژنما تعرفهم تو پیجن یغی بسیماهم پنخداغي ولې ته طالب نه پیجن جماعت کې چې د الله دین اصلي هغه سره خپل نه خي کنه کتاب وي وسرا
او داغه شکل صورت نه پته لګي داغه جسم کمزوري داغه مخ نه پته لګي چې دی اجس کې وینه کمرا مهنت ډیر کې خوراک په سم نه میلاويږي اتا جی صاحب نه پیجنې احرام به تړلې کنا اته مجاهد نه پیجنې تعرفهم بسیماهم پیجنې باغی لرا په نه خداغي الله واستانه تپوس کې غي نه دا تپوس نه کې چې سوال دی ولنه کو سوال او خشي نه رہے او تانه به تپوس کې تا ولول نه ور کړي تر دې پورې علما لیکي چې تر یو سړی بارا کې معلوم کې چې دې غریب دی خدای زکات نه علي نو هغه زکات ورکه خدا او ته مو آیا چې دا زکات دی زمون خلکو خدا عادت دی کنه کچاله 50 روپے زکات ورکو مسو دا والا دا خدای مال کې زکات کې قبول کا دا ویل ضروری نه دی ستا پړو کې چې بس خبره ده الله ته معلومه را په خله ویل لازم نه دی بلکې په خله ویل ګناه ده ځکه چې مونږه دریا را پاره بیا کو نو په خله مو آئے که زکات خیرات یا ستاړ سره تعلق ساتي کته پوهیږي دا سړی زکات نه لې خپکیږي هغه ته وایو والا خیرات که په خیر مو آیا وتا که خپکیږي چې دا دې مال زکات خیرات راکې نوړه کې وایا چې الله دا زکات دې خدای علی نه هغه ته وایو دا قرض والا خیر چې رسرو شي بیا مال راکې هغه سره بلا کیږي اج زکات لې هغه سره بیا پیسې کیږي او چې تر قرض پنیت وای نو هغه به د قرض والی وګوره د زکات پنیت در نالي نو علما تر دې لیکي چې هغه ته وایا چې او دا قرض والا مړه روزه په تیرا ک بیا به راکې کنه هغه سره بیا سره چې طالب درکې دا سړی غواجز بیا د سره صحیح نه نو او ک بیا دل درکې وې زمړه وال استاش ما اوس دړن اسې مستری او که تاسو چاته قرضي او زکات کې وته ورکول غواړي نو دا څه وته نشي ویلې چې پیسې د قرض کې حساب او زکات کې نه هغه ته پیسې وګوره مال راوړه نو چې درې کې نو بیا ولا ورکوي او دا ستا شوي کاغه وی ما سره پیسې نشته نو بیا په مسله پوي کا به دې له پیسې در کومه او ته مال بیا په قرض کې واپس راکې نو هغه ورکا او قرض کې ته واپس والا وایي کې ګورم ډېر خواري ای دا جدا مسلو کې راړ کې وی چې ورکا بیا بیرانه دغه کې خو پرې دې به نه پیسې ته بیا والا دغه کنه لړ بیا د پیسې نه درکې نو دا مسله را چې قرض نشي بخره چاته زکات کې پیسې بوله ورکه مالک کې وي هغه نه پس بخپل قرض ختمه لا يسالون الناس دې سوال لکی د خلقنا الحافا فواذخلا چا پسې بڑستن کیږي نه وما تنفقوا من خير هغه چې خرج کوي سمال فإن الله به عليم پس بشک الله پاغي پوه ده ته الله لورکه نو نیت صفاو کا و ممرو یره د شپې خیرات خی کنه دروازه کنه او په پټه خی کنه په ښکارا نو الله فرمایي خیرات کې ماړو سټیم نه مقرر کړي کله شپې کې دروازه او که په پټه کې په ښکارای او جرا شرطونه مخ کې بیان شو پدې پوره نو الله شو پدې پوره نو الله وی هغه قبلو ما الذين كسان ينفقون اموالهم چې ای خرج کې خپل مالونه باللیل د شپې او نهار یو دروازه سرن پپټا وعلانیتن او پخکارا فلهم اجرهم عند ربهم ندی لپاره بدی دی پنځ درب ددی نبس یری پدی باندې قیامت یو نه بدی دنیا پس غم جنشي الذين ياكلون الربا مثلا د انفاق اغاز سرت فی الحال رسیدا نور باس رست راضی خدا دریم باب شروع کی او پدې کې غټ غټ خبره د سودخور سزاګانې علاج د سودو علاج د سودخور بیمار د علاج به څنګه کې او زیر اولور کی پس د توبې استلونا او دا شان امور انتظامیه مسله د قرض مسله د غاڼې مسله لاس پلاس معاملہ دا پدې باب کې بیانی مسله د سود ول راوستا سودخور لا الله زورن ورکی چې خیرات سکے چې هغه چاله څه پیسې ورکی نو ورپسې بیا ګټه غواړي ورپسې بیا ګټه غواړي نو هغه پیسې چاله سن ورکی نو هغه د الله په لار کې خپل جان سور کی هغه جهاد سو کی الذين كسان د سودخور لومبه سزا یاکلون الربا چغی خری مال د سودا لا یقومون نب پاسی
د قبرونو نا الا کما یقوم الذی مگر پشان د پاسې دو دا غسړي یتخبطه الشیطان چلی ونی کړي غلر شیطان من المس د وجه د رسیدونا لکه پچا چې پیریان راغلی او پلس کا سیټینګ کړي او غټینګيږي نه ټوپونه وی سود خور چې د قبر نه پاسي نو خلق به پزانی او دی برکه د لیوانو ټوپونه وی و اختبار ځان نشوکی سپېړې وزان لور کی پدان به رايخي خلق بر د پتماشي چې دا پکې لاکمه بلارا ان شاء الله مونږ ویلو کنه چې قیامت کې بعد تماشي خو که په خپل تماشا نشو الله دې مونږ تماشا کی کنه نو یو تماشا پکې داومي چې دا قبرونو نه کله پاسو او کم سړی تاسو یا خزولې د پزان رايخو او چتیږي راخلاصيږي او د خلینې زګونه بهيږي نو دا آیات برته ان شاء الله را آیات شي چې دا خو الله مونږ ته ویلو چې سود خور د قبر نه پاسي ک سړی ک خزا نو لیوانی بيدا سي لکه دنیا کې چې پچا پیریان راشي او داغه د بیزته او د عذاب شروع د دې زین وشوا ذالک بانهم دا سزا پدی وجدا چې دی قالو دی بوي انما البيع بشکا غستل او خرصول مثل الربا دا هم پشان د سود دی وګوره د الله قانون بدل کو خبره داس اونکړه چې انما الربا مثل البيع چې لکه سود هم بس دا غستل او خرصول پشان نه کړه نه وی غستل او خرصول پشان د سود دی مشبہ به کو او مشبہ به نه مشبہ جوړ کو هغه ټوله فارموله بدل کړه اټوله قاعده بدل کړه کله دې ویلو چې مړه فلین دې نوم حلال دی دکانداری تجارت هم حلال دی نو خو سودم بس د دې پشان دی نه دغه تاسو چې سکوي دام د دې سود پشان دی کنه یعنی حلال سیده حرام وګڼو تشبیه حرام سره ورکو نو الله وی ورګه زبدل ته خلق بدر باندې او خاندو ما د خبر نه چې پاسومه دنیا وستا په تماشای وحل الله البيع او حلال کړی دی الله غسل او خرصول وحرم الربا او حرام کړی دی سود نو الله یو سید حرام کړی دی او د حلال وګرځو او الله یو سید حلال کړی دی او د حرام وګرځو حرام او حلال او اختیار خو پیغمبر تم نشته الله سره دی نو ته پکې سوګه چې تدا خبره کوي فمن جاءه آسوک چراغ غتا موعظه النسیت من ربه لطرف درب دو دایاتونه ولستلا احادیث اوریدلا فانتها نو دی منشد سدنا توبه وستا فله ما سلف نو د تماف دی هغه چې مخ کې کړی دی خدای جاهلیت هغه مخ کې خبر ویخه اوس دانه چې او سړی بوي د سکال سود کوما بل کال له توبه واسما او سکال هغه په سود کې سم 1 کروڑ روپے وګټي او بل کالوی باس توبه او الله ویل چې په له ما سلف بس هغه تیر د تماف نه هغه تیر سود هغه لره کا ختم کا دا هو هغه چې آیاتونه نور هغه هغه ټیم کله خلق لګیاو نو دا مسلوا توبه سرا حقوق الله ځنه معاف کیږي ځنه حقوق الله نه معاف کیږي په توبه لګتا منځونه نه وکړي او ته توبه نو په توبه خو الله نه معاف کیږي دا منځونه بټول قضا راړي تا زکات نه دی ورکړې مخکې لاس کاله او ته سوې توبه الله زکات منو ورکړې توبه په دې دی الله نه معاف کړي د لاسو کالو زکات به ورکې علي به معاف کړي قضا براړې روزې له ډونیول نه وي او څه کال لګي مزیدار دی اوسې نیوي او بیا وی الله پروس کال مې نه ولې توبه په دې دی الله نه معاف کړي هغه روزې به نیوي علي به معاف کړي ها او حقوق العباد خو الله په توبه نه معاف کړي هغه ولا بندنه معاف کړي ځان الله وامره الى الله او کار حواله رید د الله تا ومن عاد اسوک چې دوباره شو ستا پس د دې آیاتونو نام او پس د احادیث نام فاولائک اصحاب النار نو دا کسان ملګری د اور دي هم فیها خالدون دیو په اور کې همیشه نو همیشه په اور کې هو کافری نو سودخور ته کافر ویل شي نو کافر وته مونږ نه وایو او چې کم کس سود کې وغوي دا حرام نه دی نو هغه کافر خود شو نو هغه به همیشه په ور کې او که مسلمان دې سود ګناه غني او بیم کې نو بیا د خالدون نه مراد ډیره موده په جهنم کې پروتي نو جهنم یو سکند برداشت کول ګران کار دی چې الله او ته ډیره موده وي يمحق الله الربا دو سزاګان بر بیان شوي درېم سزا بربادي الله مال د سودا ځنه مفسرین لیکلي چې
چې دې سړی په جون کې با الله دا مال بربادي د بچو په کار ناراضي او بعض لیکلي چې د مرګ نه پسې الله تبا برباد کړي دا مال کم چې د پسود غټلې او تاسو په خپل جون کې غیر چا پیر لیدلی چې چا د سود لین دین کړره هغه باندې الله هغه مال دولت دروازې بند کړې او چې د کمی غریبین او چت کړي وا غریبې ته واپس راوستري ما خو لیدلی داسې کسان تاسو بوم لیدلی چې غریبانانو ویس وسرنو او تجارت یې شروع کړی دی او سم اسمان ته رسیدلی خو بیا په لږو پیسو گزاره نه شوی بیا سود لین دین شروع کړی نو دا هغې د پلارانو په جون یا د پلارانې مړه دي او بچی اوس بیا خیر او زکات ته ناست دي ځکه دا الله اعلان کړی دی یمحق الله الربا بربادی الله پاک مال د سود او یربی الصدقات او ډیری مال د خیرات او تاسو به دا سړی نه لیدلې چې هغه پیسې په خیراتونو لګولې او هغه خوار شوي هغه لالا الله پاک غل زړه ولا غنی ور کړی زړه کمال وسره دومره دی خړو وسره غټي والله والله پاک لا يحب دا بل سزا محبت نکی کل کفار هر یو نا شکر سرا سودخور خدا الله شکر نا ادا کی اسیم گناہگار ان الذين امنوا قران طریقه د چې بیماری بیان کی سود بیماری دا او داغه سزاګانیم بیان کی چې دا بیماری در کې راشي نو دا نخې دي نو علاج هم خي قران کامل کتاب ده نو سے علاج خي علاج پدې آیات کرے ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او نیک عمل کی واقاموا الصلاه پابندی کی د مونږ او اتوا الزکات او ورکی زکات دا سلور علاج لري لهم اجرهم عند ربهم د دې لپاره بدلی دی پنځ درب د دې نو پدی باندې یری قیامت کې نه بدی غم جنشي په دنیا پسې یا ایه الذین آمنو مؤمنانو ته خطاب چې مؤمنانو تاسو حکم اس کم سود مکوي کنه یا ایه الذین آمنو یا کسانو چې ایمان راوړل دي اتقوا الله د الله نه یریږي وزرو او پرید ما بقیه من الربا هغه پیسې چې باقی پاتې د سود نه توبه دې وستانو داغه نه د سود پیسې مالا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان یې یا اس کنتم مؤمنین ان پمانه د از دې دغه چې تاسو هم مؤمنان یې او تاسو الله من کړه نو بیا ولې اله فإن لم تفعلوا اس مومن لا الله يرد عذاب ورکی چې تنه صبرېږي کنه نو وورا فإن لم تفعلوا کتاسو دا کارونه کو سود نه صبر نشوي فاذنوا نو خبر شه به حرب من الله په یو لوی جنگ باندې چې د الله تر طرف نه ده او رسوله او داغه رسول له طرف نه سود خور الله او رسول سره مقابله کی الله رسول سره مقابله خو څوک نشي کولی مفسرین وی اشاره پکې دی ترا چې سودخور خلاف به حکومت وقت جهاد کی جهاد دغه د الله طرف جنگ مطلب سره خو جهاد به کنا وان توبتم کتاسو توبه وسر سودنا فلکم رؤوس اموالکم نستاز رپار اصل مال نستاز دی اسنا خلق ول خپل پیسې بیان ورکی زمون رسود کې ډېره غټلې وي نه خپل سر ولا ورکا لا تظلمونا تاسو بظلم نه کوي په سود غستو ولا تظلمون او تاسو سره بظلم نه کیږي تاسو اصل پیسې نظر کول باندې وان کان ذو عسرتن کچری و غسړی چې تاو تکرزو ذو عسرتن خاوند تنگسیا اغا عجز وډو مالدار کېدنا فنظرتن نو انتظار کول یغتا الی میسرا تر مالدار پوری تنگه بینخه چاله کرز ورکړه او هغه عجز ده او هغه سره نشتا نو صبر وتکوا او یو خو خلکو سره یو نو ورکی دته هم ډیر لوی ظالم ویلره حدیث کې چې یو سړی سره د قرض ورکول پیسې یو دی نه ورکی نبی علیہ السلام دې سړی ته ډیر لوی ظالم ویلره او یو داسې سړی چې هغه عجز رینا نو هغه ته خیر د ټیم ورکوا ستاپ او نملنامه کې بالله د خیرات ثواب لیکي یو هو عادتي خلق عادت جوړ کړل دی او یو د مجبورې قرضدار دی نو چې د مجبورې دی نو هغه تلک صبر کوا وان تصدقوا او کتا سو تو بخل خیرات هم په وکړه خیر لکم دا بتا سره پارا ډیر بهتري ان کنتم تعلمون کچرتا سو په خپل فائدہ پويږي
چې پوهېږي بد ورسره نه کېږي نو ویې بخوته که نه مړه خیر زکات کې ولا ورکا خو هغه د هغه غاړه ته خلاص کړه واتقوا یریږئ یومن د هغه ورځې نه ترجعون چې تاسو به واپس کولی شئ فیه په هغې ورځې کې الی الله الله ته نو سودخوره الله ته به هلته څه وی د قیامت پر ورځ ثم توفا بیا پورا ورکولی شي کل نفس هر کس ته ما کسبت بدل دا هغه چې د څه کړي وو وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم نه کېږي یا ایها الذین آمنوا دا د قرآن د ټولو نه اوږد آیت دی دا د ټولو نه اوږد صورت دی او دا د ټولو نه اوږد آیت دی اوږد آیت هم دې صورت کې راغلی دی او اوږد صورت په خپل هم دی او د آیتونو سردار هم په ده کې راغلی دی دا ځکه عظیم الشان صورت دی انشاءالله ختمېدو ته رانږدې شوی دی دې آیت کې درې مسلې بیانې یو مسله د قرض زمونږ دین د قرض خلاف نه دی بعض خلق قرض منی نه نو قرآن نے ثابت دے قرض جنگ ہے اس لیے بند ہے کنا او چا سلی کلی چا سو نو قرض ثابت دے دین انکار نشتا دے آیات کے داغی طریقہ خی او دویم لاس پلاس کاروبار لاس پلاس او دریم مسئلہ دا گواہے دا درې مسئلے پا دے آیات کی دی یاد ساتے تجارت پا سلور قسمی یو لاس پلاس ما پیسې ورکړي دکاندار رالا سودا راکړه بس خبره ختم دویم قرض په قرض دا پکې لا بل شانکاری زویما مال به یو من غنم راکې او زه بدل بیا پیسې در کوم غنموم قرض پیسېم قرض دا وړوشته نه دا سودا چې سوکی دا جایز نه په دین کې قرض په قرض دریم مال واخلی او پیسې قرض شي دا ټیک ده لکه اکثر دکاندارانو سودا راوړو کنه پیسې ورنکو نو دا ټیک ده قرض شو سلورم پیسې مخکې ورکی او مال رسو راشي لکه بعضې کسان چې راغی څه هغه ټیم په کار دي نو چاله ورکي چې دا پیسې خیر دې ته واله خو ماله به وروستو په دې باندې دا سیزونه تاسو سره چې کمی دا راکې نو دا هم ټیک ده نو دا سلور شوې دا یو زموږ په دین کې نشته قرض په قرض او دا نور په دې آیات کې بیانې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا تداینتم کله چې لین دین کوي بدین په قرض الی اجل مسمى تر یو نیټه مقرر پورې فاکتبوه نو پس لیکهغه او دا لیکل مستحب دی واجب نه دی ښا وليكتب بينكم او لیکل لیکي تاسو په منځ کې کاتبون لیکون کې بالعدل په انصاف سره چې چاله دکاندار لیکل نو ور دی بل نو بل چې چا الله علم ورکړی دی ولولي کې ولا يأب كاتب انکار بن کی لیکون کې ان یكتبا دلیکلنا کما علمه الله لقد چې الله علم ورکړی دی فلیکتب نو پس او دی لیکي نو ګوره لیکون کې تعالی وی انکار بنکه ما د علم درکړی دی نو چې عالم علم کړی او نه بیانې نو چې هغه ته الله سوي دا صرف د دنیا لین دین دی او لیکون کې تعالی وی ما د لیکلو چل خول نو توز پکار نه اول خلکو لا نو عالم ته وسوي چې تا علم ذکرو تا چاته نه خو نو تا سره ذکرو وليكتب او لیکل لیو کې خداوش واليوم للذي بیان دیو کې هغه سړی علیه الحق چې پاغه باندې قرض دی لیکل باغ سړی کی چې چاکر سودا واغستا دغه دکاندار ته مپریدا دکاندار ته چې پرې نو سبا جګړې جوړ شي هغه ال تلیکلی یا صحیح یا غلطه نو چې هغه کافر والی هغه وی چې تا ته زما دې میاش کې 1000 روپے جمع شوي اته ګور نو ته نه یاره نه خو 15000 روپے ری ما خو ځان سره جمع کړی دی 15 هغه وی لسو ته 15 په دې کې یو بل لګریوانو ته لاس واچ بیا جرګې منس کې ناس دي ناولې په قران عملو نشکنه دې دکاندار ته الله وی داس چل کوا چې پچا دې خرڅ کنا سامان او پیسې وته قرض دي نو کافی خواسم تاسو سره پرته دلین دي نو هغه والا او د ته راشه په خپل لاس تاریخ او دا یو سودا ولیکا مخه ته قیمت ولیکا
چې سباله د خپل لیکلو نه انکار نه کوي. ځکه دکانداران هم ټول ایماندار نه کنا، ایماندار پکې هم شته خو بې ایمانه پکې هم شته په هر لاین کې. چې تا د سودا راوچته کړه نو تا له 2000 راوړه او هغه در پسې 2500 ولیکلې کنه وی دا مې قرض نو دا ټیک د مونږ دا منو چې نغد او قرض ریټ کې فرق شته، شریعت هم اجازه ورکړه. خو هغه گاک تبوي چې ګوره دا شیخ تا قرض واغستو خدا ز په نغد په 1000 روپے خرڅوم او قرض یې ز په 1200 ورکوم، نو ستا اوس څنګه فخره؟ نو کاغوي چې بل په 1200 زماشن وری کور پسې 1200 وګټه وې وړا وړا ګورو با او هغه وړا او تا ور پسې 1500 وری کړي، نو هغه خو در درکی نه خو ګناګار هم شه مسله دې هم جوړ کړه. نو قرض چې 100 ګرام سیز ورکې نو دا په سود کې ناراضي ولې هغه چې د گاک طویلی ښا کاغه ته نی ویلې ورپسې سیوا ولګولې دی بیا په سود کې راځي. نو ځکه دلته وی چې بیان بکیا کس چې پاغه قرض ده وليتق الله د الله نه دی یریږي ربه چې د رب ده ولا يبخس منه شيئا او نه دی کمی پدې کې سسیدا چې څومره سامان هغه ستړي ټول یاد کی. فین کان الذی کچری واغ سړی علیه الحق چې پاغه باندې قرضو سفیهن ناپوا نه پوهیدو دریشلیو 70 روپے نه پیژنې کنه چې تا ته ما در باندې 70 روپے دی او غوینه دریشلی منم 70 خو نه منم، نو هغه عجز به وقوف دی نه پوهیږي، دماغي توازن یې ګډ وډ دی او هغه چې تا ګډ وډ لیکلو کې او ضعیفن یا کمزور دی، بوډا بابا د خبرې نشي کولې دړ زوري نشته روجي والے دی کنه یا تبه ته رکړې دا میادی تبه ته رکړې دا ځوان نه خو میادی تبه ته رکړې دا او سودا راغله او هغه لیکون کی توی لیک आवाज د مرین نه راوځي هغه ته وخت دی خو کی تسوي هغه د لزور کی आवाज نه راوځي نه خته دی کمزور دی عجز بیماری والے او لا یستطيع یا طاقت نه لري ان یمل هوا چې بیانو کی هغه سودا د پښتون نه کړي دا هغه پنجابی دی ادوار د یو بل په جبه نه پويږي نوز بس چل کیږي. فلیملل ولیه نو بیان دیو کی وارث دته دوست دته یو خپل رشتہ دار دته دا چې چا سودا وکړه بالعدل په انصاف سره ذکر چاړه پجب چاړه پويږي کنه نو د خپل کس پجب باندې خپل کس پويږي کاغه رو خبرې کی کته دې کې اشاره نو د کور کس تراشي خپل او هغه دی وی چې دا د سيزونه دوا غستله عادل ته بیان ورکی لیکون کی تری وی واستشهدوا شهیدین مقرر کې دو گواهان من رجالکم ساسر سړونا پدغه موقع باندې یو هدیغه بیان ورکی کنه د چې کوم خپل کس ته هغه د لیکون کی ته وی چې بای دادا سيزونه ولیکا اپختانوی چاړه په جبه چاړه پوي کنه هم سړې پاغې نه پوي او یو ماشوم بڑا خوراک کړو خېټه پړسېدلې وکنه نو هغه به چم کول خو څوک په پویدل نه نو چا او خيار سړی وته وی چې د دوه عمر ماشوم بل راولې نو ابول جواب ورکي انو هغه چراغ د چم کول نو هغه وته وی چې لګ بده دادل چې نه دادې کنه نو هغه وی دا سوي وی دا دوی چې چوما ګېړما نو هغه وته وی چې لګ بده خړل په یار سچو لګ به خړلې او نوز پر دا چغې نو باسلې کنه نو دا شان یو سړی سودا وکړه هغه عجز پويږي نو دا هغه بچي د ترزوې ماما هغه راشي نو هغه دې ډډې ته چې تاسو سره اغستري نو دا هغه په اشارو کې نایو باندې دی پويږي هغه بیانو کې او دا ټیم یو دوه غوان مقرر کړي ښا دا مستحب دي لازم نه دي خو مستحب دي. واستشهدوا مقرر کې شهیدین دو گواهان من رجالکم ساسر سړونا فیلم یکونا رجلین کچری نو دو سړی په دغه مکافر رجلن یو سړی کافی دی و امراتان یو دو خزه یو سړی او دو خزه ممن داغنا تردونا چې تاسو رضای پاغي من شهداء د گواهانونا دا خزه ول دو کړي انت بل احداهما دا کیر شی یو په دې دواړو کې دا کیر کی یو په دې دواړو خزو کې وتذکرا نو یاد باور کی احداهما یوا په دواړو کې الاخرى غبلتا په دې باندې یې رډېر راځي سم خبرو کې ښا روان خبره په غورونه هوته د شلو کالوم نه یریږي
کنا د نکانو د وختو هغه خبرې وته یاد روانه او سم وته ته ختم الله علی قلوبهم یو آیاتو خیا او چې بیا د تپوس کې بیا مال نه راځي ير درانه دین را سم خبرې زریږي نو الله فرمایي دویه کې نو چې دوشي نو چې یو وی ما ته خو نه دی یادو نو کې دې شې بری ته یادي نو کداوی ما نه ير دنو دا بوته چې ولتا ير شو دویه کې وګوره مونږ وال نه چې ولر رجال علیهن درجه پرون مونږ ویلو کړه د سړو په خزو باندې غورواله ده سړی یو کې او خزو وته ډبل کې ځکه چې دا دوشي نوم د دې سړی مقابله نشي کوله خدا په گواهی کې الله وی سنا سبه یاد یې او هغه یک کوي نه مونږ ردی برابر یو ولا یأبى الشهداء او وجدارا چې او خو الله غي پیدا کړی کمزوري دي نو ځکه الله دا خبره کوي مونږ نه کوو او دوی مدار چې هغه ناقص العقل دي دا غي عقل لسړی عمر نه ده ځکه خو پکې الله پیغمبران نه دي را لګل کنه تاسو ورېدلې چې تا پیغمبرانو کې خزر راغلی را نشته پکې سړی دي سړی ټول پیغمبرانو او بل ناقص الدین دي دا غي دین پورا نه رہے ځکه هغه باندې حیز راځي حیز او دا غي د وجنه دا غي نه منځونه پاتې کیږي او هغه منځونه پاغي بیا نشته ګناه په نشته لیکن زمونږ نه هو کم شوي کنه په دین کې مونږ ټوله میاش مونږ کو هغه مونږ کم ده نو ناقص الدین دي د دې وجنه الله وی چې په دې کې هغه عمره طاقت نشته چې څومره ما په سړو کې چودره دا الله خبره ده ولا يأبى الشهداء انکار بن کی گواهان اذا ما دعو کله چې دیرو بالل شي د گواهی د پارا ولا تسمو او مستړکیږي ان تکتبوه چولی کې دا معاملہ صغیرن کله گئی او کبیرن یا ډیرې الی جله تر نیټه خپل پوره کله کړه دې کډیر خو الله وی لیکه ذالکم مقصد عند الله دا انصاف دې پنځ د الله واقوم للشهادت مضبوطیا دا د گواهی د پارا کسبا د انکار وکړي کلور پسروالا وادنا او نزدې د الله ترتابو دا چې تاسو شک بونه کې چې د رضان نه لیکلي دي الا ان تكون تجارتن دا غلاس پلاس مگر دا کوي معاملہ کوي دا تجارت حاضرتن لاس پلاس تدیرونها چې تاسو کوي دغه بینکم په خپل مینس کې فلیس علیکم جناح نشته پتاو سګنا الله تکتبوها که تاسو دغه ونلیکه اگر جو دکانداران ډیر خيار دی هغه چې کم شیخ خرسین هم لیکي ځان سره اوس کمپیوټر دی ځان سره یې خري او پای کې ورشي چې دا نن دوره خرڅ شو دا هغه فائدہ داو موشي چې د پته لګي چې کم سي سوره پکار دی هغه مطابق وروړي او کو نه لیکي نو الله وی پدې ګناګار نه واشهدو او ګوانو نسه ذات بایا تم کله چې لین دین کوي لاس پلاس دا ټینګو مس یو درمګړي پکاري کده سودا واپس کای کې کمکړي بیا جګړه جوړيږي ولا يضار كاتب او ضرر بنشي رسول لیکن کتاب ولا شهید او نغواتا چې مودیان روغ وشي او د غوا او د لیکن کی روغ بیا نه کیږي هغه جس پکې بیا راکاږي نو الله وی د پکې سګنا او دا هو ته ما وی چې لیکل بخا مخا کې وان تفعلوا کتا سودا کارو کو تاسو گوا تنکو لیکن کیم تنکو نو تب دنیا کے زور وری همړکیږي باندې بیا فینه فسوکم بكم بیشک دا گناہ بې پتا سو باندې وتقوا الله الله نه یریږي هغه نسوک زور ور نشتا ويعلمکم الله الله تاسو دین خي احکامات د تخي والله بكل شيء عليم او الله پار سیز باندې پوه ده وین کنتم علی سفرن سلورم مسله دا غاڼه حرام نه ده غاڼه په دین کې حرام نه را د غاڼې نه فائدو چتول حرام دي غاڼه کې چې کوم سیس کې هو دا غاڼې نه فائدو چتول چې دینو دا په سود کې راځي دا حرام دي په دې منکر کړه باسو کو بیا په خلک خپشي کنه دکان خلک په کرایه ورکې نو پټکې په والی پښتانه په پټکې اجي نو پټکې اغستل ګناه نه ده ځکه چې دکاندار کې دي شي دکان کې روانیو کې نقصانو کې چې کله زینو تبه ته یې کې کټ کې خو کداغه پټکېری واغستو 2-3 لک روپے جدا او هغه نه کرایو مل په خپل ټیم او دا پیسې ته چلے لکه خلک اوس داسې خيار دی چې پیسې د خلکو نوالی نو مارکیټ جوړ کی کنه
نو په یو دکان 15 10 لاکه پټکی والی او د کرایه خبره جدا وکي نو هغه پټکی باندې بل ځای مارکیټ یا ځمکه والی نو دا هغې ورته جدا فایده رسي اوس دغه پټکی نه فایده اوچتول چې دی دا سود دی دا حرام دی د هغې د جایز کولو طریقه دا ده چې تا پټکی واغستو نو کرایه تې ماله هغه ته وایي دا ما ایډوانس کرایه واغسته او په دې کې به کرایه کټ کېږي نو بس بیا چلوه هغه پټکی او کرایه سوا کیم که نه خو کرایه ځان له مسله را پټکی ځان له دی چې پټکی نه فایده اوچتی نو دا سود دی او که نه پټکی دی اغستری کور دی سنبال یخری نو بیا پې ګناهګار نه او که فایده تی اوچتی نو وروره بیا سودخورې بیا په خفه کېږه ما که نه مونږ خو به خبره کوو چې مسله یا خو به بیانو که نه اوس ما ته یو کس وي استاد د زکات دا پیسې خلک که د جومات امام له ورکي میدا نه کېږي او چې وړو ته سبقونه ښي استاد هغه لی ورکي میدا ونه شو وي مونږ خو ورکو نو مې ورکوې که نه سړي وی په ډیران مونږ نه کېږي بل ورته ما چې کو نو خو کېدو نو بس ورکوه خو دا خو کېږي نه وی دا خو پلانکي مولانا صاحب وی مې ته مولانا صاحب یادې او حضرت قرآن او حدیث بس یادو ما الله او رسول نه مني نو که مولانا ویلی نو بس قیامت کې که الله تاسو کو نو هغه مولانا ول مخ ته کوي دار ته ویلو نو او که غریب دی ولا ورکا ورو ته څوک سبقونه کوي غریب دی ورکا ولا د زکات پیسې خو په تنخوا کې نه چې تاسو سره کوم تنخوا کیږي او په خپل ځای ورکې نو ته زکات لدار سره وباسي غریب د غریب د سرمنې لپاره تاسو سره بلا مسلې دي د زکات لپاره بلا مسلې دي په سرمنو څوک جماعتونه جوړي څوک په تنظیمونه چلی څوک په سکی نه غریب اجز چې په کال کې یو 10 روپے 100 روپے لاس راځي هغې له مونږ بلا باندې جوړې کړو لہذا دغه اډو کېږي نه دا زکات چې استاد ترې په امامتۍ کې او استاد ترې په تنخوا کې حساب کنو دا زکات اډو شوی نه دی دا ستا په ذمه باندې پاتې دی وَإِن كُنتُمْ کچریه تاسو علی سفرین په سفر کې ولم تجدو کاتبا او نمو لیکون کې فرحان مقبودا نو گاڼه دا لاس کې قبض کړی شوی گاڼې قبضه به هغه کس له ورکې ګورې لکه یو پټې چا گاڼه کو نو قبضه به هغه سره وي خو هغې استعمالولی نه شي نو هغه وي زما څه کار دی نو مونږ وایو یسې وله قرض ورکه که نه وی ادبار مې پې نشته نو مونږ وایو چې ادبار دې پې نشته نو ځکه خو قرآن وایي چې گاڼه کې ته څه کېره که نه او که ته وایې نه گاڼه هم نه کوم آس هم نه ورکوم نو اجاره ورسره کېره بس اجاره ورسره مقرر کا نو بس د ځمکې نه فایده اله بیا او که دغه شانې نو چې چا سره په گاڼه ځمکې دي چا سره او هغې هغه خپلې پیسې په پیسو دي او د دغه ځمکې نه فایده الي نو چې څو کاله یې فصل راوړو نو دا سود دی او فأذنوا بحرب من الله ورسوله او ٹھیک دا اخو داسې کنه لکه ځنې خلک ویاسې هغه سر ولا برابرو نو مونږ وایو جو سر برابرول خو ځان له مسله را خو زه به ظاهر خو یو دغه وکړه که نه اخو هغه کس له په کار دی چې دوره لږې ولې مقرروي لکه فرض که یو ځای کې ریټ یو شان دی ته نیم په نیمه کمی نو نه دی پکار هغه ځان له یو ګناه دی هغه خو لکه شریعت څه دغه نه دی یخې چې دوره که نه خو د هرې پولې د هر ځای خپل ریټ دی ګوره حاجي صاحب خبره دا ده آپ یا کاروبار کی ما سره پټې دی او زه تاسو سیم بھائی هغه د ما سره 10 جریبه پټې مال په 10 لک روپے راکې او دا 10 لک روپے ما راوړې ځان ته مې کې خو د یې فرم یا په کاروبار کوم یې چالاس ورکوم ما خو زما مسله را کنه مسله خپل ګوره چې تا ته پټې میلاو شو ته به سره سکے تا ته پټې میلاو شو تا ته حلال نه دی داغې نه فایده اوچتول کته وای چې دله ما پیسې مور کو ولا تا ته الله رسول دا نه ویلې چې خامخا ولا ورکا مور کو ولا کنه تا نه الله دا تاسو نه کې چې د 10 لک روپے غوښتي تا ولا ولې ور نکړي بس وای الله پاک ما نه کولا غاڼه مې نه کولا اجاره مې نه کولا زما ضرورت نو نه مې ور کولې په دې باندې ته نه ګناګار او کتا غل 10 لک ورکه
او بیا وې چې دغه په ځان لګټي نو زبردست پټینه نه غټم نو دا اجازه دین نه ورکړي دا اجازه ته درکړې چې مور کوله پیسې لیکن دې نه درکړې چې ته بیا هغه پسې ګرځې چې دې په ځان لګټي نو زبردست په پټی کې نه غټم دا هو ته بیا ځان له خپل دغه کې کنه او اجاره چې پکې مقرر شي کم چې ریټي نو بیا سم مسله نه بیا رته هغه د پټینه فایدالي خو چې کم هغه پوله باندې ریټ دی دا هغه مناسب دی کینی په خپل مینس کې فیصله وکړي او دې ټولو نه خبره دار چې بس مګاڼه کا وکړه تا نه لا تپوس کین رسول چې تا ولې دل په غاڼه پیسې نه ورکولې یې سره پیسې رسري بس به زمانه دا نکیږي تا نه الله رسول الله تپوس نکیږي هغه ته ورورې زما وس نشته او دا 2000 روپے مې په وس کې دي کدا لستاسه شوي خو زه نو غاڼې کوم نه اجاره کوم زما ضرورت نشته دا تپوس نه الله نکی نه رسول او کته ولا دغه نور باندې بیا ګورې نو دا کې بیا سړی ګیریږي ځکه چې الله وی چې ما په تعالی لازم کړی نه دي کنه لکه علما تر دې لیکي چې قرض خدای ر قرآن نه ثابت د ثواب دی کنه او کته په یو سړی پويږي چې دې زمانہ قرض لې بیا راکی نه او تعلق په خرابېږي نو مور کو دې سړی لا قرض اشرف علي تانوی صاحب صفا لیکلی مور کوي قرض ته په ګناګار نه کوست کېږي هغه نه لزر قرض واړي وې خپکیګه ما دا سلو په زما په وس کې دیواله ستاسه شوي وې قرض را سره نشته نه ورکوما نو په دې نه ګناګار اوګه قرض دی ورکو او بیا نه درکې او بیا په بازار کې د غړې راایستي او لګیاي بازار هو پرېده زمونږ ملګریو هغه په لوډ سپیکرو بیا په یو ول پسې لګیا والمانو او یو بل سره قرض مسله وا او بیا یو وی پلان کې هغه د امامتي کې او د زما قرضدار د حرام خور د پسې نه کیږي بل به هغه ځای یله کنه خدای بندګانو دې پسې شوه نو مکه وکنه ولې لین دین د قرض کې چې نه کوي چې سره د قرض لین دین خصفه جنوري تیریږي نو ځکه دلته وی که خامخا مجبور شوه نو غاڼه کې ته ځان سره یو سیس کېرا چې تعالی هغه خپل دغه واپس در کې نو ټیک شو او کوي چې نه منم نو بس دغه ستاشه د کم تاسو سره په غاڼه کې پروت دی اوس قرضدار وی زړ استاد پیسې منم نه نو لیکل خو تاسو رشته کنه بس مکه چې هغه انکار وکړي نو زمکه ستاش او که هغه انکار نکړي نو زمکه خدا غره کنه قرض بدل درکې فینا من بعضکم کچریت بارو کی بعد تاسو بعدن فبازو یو کسوی زما پیسې پکار دی او ته واخلا زما در باندې ادبار دی کله به راکې او د بل میاشت په لسم تاریخ به در کوم او لس کال پس غلسم تاریخ را نشي نو دا ډیر زیاتی کې هغه کسو چې چا قرض وړي فینا منا کیدبارو کو بعضکم بعض تاسو بعدن فبازو غاڼه کې 30 وان غسل او سی ولا قرض ورکو نو فلیو ادل لزتمنا نو پس صدا دی کیا غسړي چې ادبار پښویو امانته امانت ددو فکار دي چې دغه ول حاجت پوره کې جو د خپل پیسې واپس کی کنه وليتق الله دا الله نه دی یریږي دا چې پچا قرض ده ربه چې د رب ده کنه دکانداران په ګناسي بیا ای باندې دالک فګي هوګي لګي دغه غینه خلکو بلا پیسې خړلې او خبره دار چې قرض خشي نه ده حدیثو کې من راغلی راکنه یو خدای چې د شپې به خوب آرامي چې قرضداري دروازه به ذلیلې راوځي باندې پټ پټ بغرض را خلکونه چې قرضدار دی ویني نو بس سر خانګو کې منډه او تخت دا غځای نه کنه نو څه خبره د قرض خشي نه ده او بعض خلک مجبورن کی او بعض خلک د مسته نه کی نو هغه مسته والا کار نه کی او مجبورن چې کم دی هغه قرآن یاد کړه چې خیر د تاسو وسره گزاره کوي د الله بندگان دي گزاره وسره کوي زکات کی وته ورواړوي خیرات کی وته ورواړوي سو ته ماپ کې استیواله او تنګول مکوي دغه چې الله بنده دی الله په خپکیږي حدیث کې راځي الخلق یال الله دا ټول مخلوق د الله د کور پشان دی فحب الخلق الى الله من احسن الى عياله فخلق کې د الله غکس ډیر خوخي چې د الله کور والا سره خکی نو دا ټول مخلوق الله وی زما کور دی اهل مې دی نو چې دې سره خک کوي نو زه په خوشاله ګم او کدي سره بد کوي نو الله په بیا خپکیږي کنه لکه تا رور سره پلار سره صحبت کی نو سړی په نه خپکیږي نو الله په خپل مخلوق خپکیږي امونګه په یو بل نه خپکیږو ولا تکتموا الشهاده او م پټوي گواہی چې څه دلی دلی هغه وایا انن سبا گواہی چې وکي ځان لري دشمنی وکړه وزا الله باندې بچکی نه دی حکومت بیا دفاع کی او نه هغه کسو هغه خپل کې روغ او کې او ته بیا منس کې کړهږي هغه ته کندې کني زې پځه کنه او چې تار الله د وجې کړي
نو الله بریا دشمن سرداران را ورځي. ابو جهل چې دی نبی علیہ السلام ته یو کند کنسته وا، یو کوی یې ډوم کنسته و او داسې کنسته و چې دا غیر اراده داوا چې دې راځي نو بد دې کې بننوځي. ا د برنه لکټنګو لان کولاو او دا مین زه او دا غین راوتل ګرانو. نو پاره داسې خشاک مشاک سېخي و چې د تخکاری نه ایو سور وځ نو ځانې پټ کو. نبی علیہ السلام خو رحمت للعالمین چې خبر بشه چې پلان کې بیمار ده نو تاسو به ته کو دشمن به او کو دوست به. نو خبر شه چې د مشوره کړه جزنا جوړه ما. نبی علیہ السلام ته تاسو راته نو دې خوشاله کیږي چې دی په دې راضي او پکې ور غورځيږي لوت اخلاص شو. نبی علیہ السلام وی چې هغه ځای ته نږدې شو نو جبرئیل علیہ السلام هغه خبر کو نو هغه واپس شو. نو چې دور پس منډه واره خیال نشو نو دی پکې ور پرې وته. نو بیا راوته نشو نو چې غیواله چې یره دا بغیر د در ماسوک نشي راستې دی براولینو. نو اکر رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستو او هغه تر سیمه سید هغه کته کو دا غزین راويست کنه. نو ګوره چې تاسو رسول د الله د رسول د وجې دشمنی کې نو هغه به الله بیا کندې جوړي پکې به خخینو. لکه دی وخت کې گواہی کول ګران کار دی. نو حکومت بیا سټینډلی نه چې چاره پاره ولاړې نه د سراغه بیا ودرېږي وی بل نه بده کوله کنه. خیال هم نه کې سوشي او خلک دا غزې نه زی تختی دکانونه کورونه هر سبن کې ومونږ نو دلته مونږ ته پته نشته دا اسلامی قانون نشته کنه. که دفاع ملاوي دي تحفظ او انور سوق گواهی ته تیار دي. خدار چې بیا دور لړ زور کم دی پولیس به جدا تنګي او ولته عدالت کې به جدا مسلې او د مزدورو دغه نه به جدا وباسي. خدا دا اوس چې کوم متوکلین په الله یې غي وسم کې په دې حالاتو کې ومو. ومن یکتمها او سوق چې پټ کی گواہی فإنه عاصم قلبه نو شان دا دی چې ګناګار شرد زړه. والله بما تعملون علیم الله پاس چې تاسو کوي په ده. اخیری رکوع به تور خلاصہ لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا الله قبضه کې دی اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی او هغه چې پزمکو کې دی. نو له ملائک الله سره یو ځای کې خدای الله مخلوق دی. بر ملائک دي کنه مشرکین الله سره یو ځای کړو. بر انوار سپومې ستوري ولې تاسو الله سره یو ځای کوي. پزمکه کې اولیاء دي پیغمبران دي ولې الله سره یو ځای کوي. بوتان دي دا خور سره الله اختیار کړي. دلیل عقلی وان تبدو ما فی انفسکم او کچری تاسو ښکارا کوي آغا کیدا چې تاسو پزړونو کې دا او تخفوه یا پټ ساته دغه یحاسبکم به الله حساب بکی تاسو سره دغه الله پاکو عقیده الله ته معلومه را. فیغفر لمن یشاء پس بخنه بو کی چاته چې خوښي او يعذب من یشاء او عذاب ورکی چاته چې خوښي. والله على كل شيء قدير الله پارسیز باندې قادر دی. توحید ثابت کو رسالت. آمن الرسول ایمان راوړ دی رسول الله سلام بما پاغ وحی انزل الیه چې نازلیږي د تامر ربه د طرف د رب ددو. والمؤمنون او مؤمنانهم په دې ایمان راوړ دی. پیغمبر او مکلف دی چې په وحی به ایمان لري. کلون دا ټول چې دی امن بالله ایمان لري په یو الله په ملائکو داغه په کتابونو او رسولانو داغه. مونږه فرق نکو په مین د یو د رسولانو داغه کې. وقالو اوایدی سمعنا چې مونږه ووره د استا حکم قبولم کو. سمعنا مونږه قبول کو قبلنا واطعنا مونږه تابعدار یو. غفرانک بخنه غواړستانه ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او تا ته واپس کیدلی. د لیټرین نه چراوزه نبی علیہ السلام چې فارغ شو نو وی به غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. دا دعا به یو وخته صفاتونه دا الله دی. بخنه غواړم الله ستانه صفاتونه دا الله دی چې زمانه دا تکلیف لري کو مال روح صحت راکو. نو دا اوله ګڼ جوابات مفسرین او محدثین کړي ردی حدیثو او یو دا چې کې دې شدن ته باتروم ته تلې لیټرین ته استانه داسې کارونه شوي چې د ګناي لکه خبرې وکي یا بل څه حرکت نه داسې شوي چې ګناه ده اتبار راوته نو الله ته معافي غواړم. یا تا په سنت طریقه باندې لیټرین ته لړې راوته نو دا لږه شکریا ده چې کدا ګنستا په ګډه کې پاتې شي راوځي نه
او په هسپتالونو د بیا ګرځي نو څومره بیزتیم کېږي او پیسې لګي او تکلیفي ادومره په اسانه الله ته فارغ کړي نو دا هغه شکر ادا کول نه پکار چې الله د ډېر ګن نه دی وساتله ما چې دا زه خو ډېر ګناهګار یم او تا سره د هغې زما جسم له دا طاقت ورکړو چې هضم یې کړه بېکاره ماده هغه خارج شوه واړه ګل لوی ګل چې د چا بند شي هغه ته څومره تکلیفي بیا مریته خلک نو د الله شکریا به ادا کوله لا یکلف الله نفسا جهاد او انفاق تکلیف کې نه چې الله یو کس الا وسعها مگر مناسب د طاقت داغه چې هغه سوره وسی لها ما کسبت د در پاره به फायदा غ چې د سکړي وعليها پدبو جی مکتسبت هغه ګنا چې د کم کړي ربنا ای رب زمونږه لا تؤاخذنا دعاګانې د مؤمنانو منی سمونږه ان نسینا کچری زمونږه یې شینو پیر خو سزا نشتا اوس روزه را کنه او پیر چاو بوس کله روزه ماته شو کنه نه ماته قضا به راړي نه نو بیا دې سمانه چې کله مونږ یې شینو مونږ ته سموایا او الله یې زهره ته سنو هم چې روم شما غره نه چې بیا روزهونی وي نو ان نسینا په معنا ده ان ترکنا کچری زمونږ نه پاتې شي زمونږه سکار ستا کو عبادت او پای کې رانه سپات شي مات ګډ شي نو پاغه باندې مونږه منیوا تاسو خیالي تراو کې نن سبا ختمونه شروع دي نو اخیری رکعت کې افس ابدار کو بیاوی کنا دا ولي وی په دې قران کې داغه نه چتا آیاتونه پاتې شوي چته ته الفاظ پاتې شوي چته زور زیر غلط شوي نو د اخره کې ذکر وی چې ان نسینا کله موږ نه غلطي شوي الله مون په غي باندې منیوا او اخطانا یا موږ خطا شو ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل علينا مبارو په مونږ باندې اسرن بوجو کما حملته لکه جتا بار کړو دغه علی الذین پاکستانو من قبلنا چې زمونږ مخکیو داغي کارګرانو کنا داغي کار زمونږ ګرانو داغي په وبو باندې په پلیت ځای نه پاکې دو هغه په کینچه کټکو کپڑا به کټکولا او دا شان هغه چې با مال غنیمت داغي لپاره حلال نو ای چې بس ګناو کنه دای په دروازه به سار لیکل شوی او چې دې سړی بیګا دا ګناه کړی او نور هم داسې ګڼ احکامات پاغي باندې کله د خالی پر ورځ په ښکار بن شوی په مونږ الله نه بن کړی کنه د مونږ صرف د جمعې پر ورځ چې بانګ ویل شي دا ټیم بس بیا لین دین حرام دی اگر چې مونږ دکانونه بیا نه بندو د جمعې بانګ چې ویل شي تر مونږ پورې بیا لین دین حرام دی هغه نه پس بیا لګیا او پاغي به دا پابندې لګولې خالی پر ورځ به میان نه نیوي او غواله لکه او داو کې کنه چې کوم سيزونه او به نه کړنو بس کله به شادوغان جوړ شو کله خنزیران الله مونږه دا سه بوجونو نه وساته ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا مبارک مونږ باندې ما غسولا طاقت لنا چې مونږ طاقت نه لرو به داغه واعف عنا معفو کومتا په دنیا کې واغفر لنا بخنو کومتا په آخرت کې ورحمنا ومون باندې رحم کا دنیا او آخرت دواړو کې انت مولانا تزمون کارساز تزمون مددگار فانصرنا زمون مددک علی القوم الکافرین